السلام علیکم درنو لیدونکو، تمه ده چې روغتیا او سلامتیا ولرئ، د ژوند په چارو کې بریالي وئ. دیدارالله څاروان یم، یو ځلې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. غواړم چې تاسو ته د پښتو ژبې او لیکوالۍ اړوند هغه موضوعات چې مخکې موږ پرې بحثونه کړي وو، نن بیا ځلې تاسو ته یو ویډیو لیکچر ترتیب کړو تر څو تاسو وکولی شئ خپلې ستونزې ورځنی مشکلات له دې لارې حل کړئ. درنو لیدونکو، په تیر درس کې موږ د پښتو ژبې په لیکنښو باندې بحث او خبرې کړې وې او هغه درس بشپړ شوی نه و البته، نو غواړو چې هغه ناتکمیله برخه په دې ویډیو لیکچر کې تاسو ته وړاندې کړو. نو هغه د لیکنښو چې کومې برخې پاتې دي په ننني درس کې له موږ سره وڅارئ. لومړی دا چې موږ د پښتو ژبې په لیکنښو باندې پوره بحث کړی و، خبرې مو پرې کړې وې چې دا هغه اړین سمبولونه دي د یوې ژبې لپاره، د یوې ژبې د متن په لیکلو کې استعمالیږي البته، او تر ډیره په متن کې د متن په لوستنه کې اسانتیا رامنځته کوي. درنو لیدونکو، موږ په کاما، ویرګول او همدارنګه فول سټاپ یا نقطې باندې په دوه مو بحث کړی و، خبرې مو پرې کړې وې. نن نوبت را رسېدلی چې د همدغه درس په لړ کې موږ په ندایت باندې خبرې وکړو. ندایت په انګریزي ژبه کې ایکسکلمیشن مارک ورته ویل کېږي او دا د استعمال مختلف موارد لري. دغه سمبول ډیری وخت د تعجب، حیرانتیا او ارمان، هیلې په وخت کې ډېر استعمالیږي چې داسې یو غږ زموږ ستاسې له خولې څخه ووځي چې په هغې کې تعجب هم نغښتی وي، په هغې کې حیرانتیا نغښتې وي، یا په هغې کې یو ارمان پکې نغښتی وي. په داسې کلمو یا په داسې جملو په پای کې ډیری وخت د ندایې علامه ډیره کارول کیږي چې دغه بڼه یې ده یا دغه شکل دی د ندایې، البته چې یو خط ایستل کیږي او لاندې یو ټکی ترې لاندې ایښودل کیږي. د بیلګې په توګه زه وایم، ډاکټر وایي، البته یوه جمله دی چې وایي څومره خوشبخته یې. زه داسې لیکم څومره خوشبخته یې، په پای کې دا علامه ږدم یا د همدغې جملې په دغه پای کې زه دا علامه یا سمبول ږدم. دا په دې خاطر چې دغه جمله ما ولیکله، دا یوه ساده جمله دی، یعنی دغه تکمیلونکې برخې ته اړتیا لري چې موږ تاسې په تیرو بحثونو کې خبرې کړي دي چې یو جمله دوه عمومي برخې لري چې یو ابتدا او بل خبر دی. د ابتدا برخه یې موږ ویلي څومره خوشبخته یې، دا تکمیله شوې نه دی دا جمله، په داسې جملو کې استعمالیدی شي. دا د ډاکټر خبره دی البته. ستا او د مرګ ترمنځه فاصله ډیره کمه وه، ستا او د مرګ ترمنځ فاصله ډیره کمه وه. دلته هم دا علامه ایښودل کیږي، یعنی دا معنا چې یو مریض تللی دی روغتون ته یا ډاکټر ته تللی دی، هغه په پای کې ورته وایي مریض له ډاکټر څخه یا له دوا څخه روغتیا حاصلوي، الله پاک روغتیا ورپه نصیب کوي. د دې په پایله کې ډاکټر ورته وایي چې ته څومره خوشبخته یې، یعنی په دومره وخیم حالت کې وي چې ستا او د مرګ ترمنځه فاصله ډیره زیاته کمه وه. په دغې جمله کې یو قسم حیرانتیا او تعجب نغښتی ښکاري. نو د داسې جملو په پای کې موږ کولی شو چې د ندایې علامه وکاروو. همدارنګه موږ ویلی شو چې د امر پر وخت باندې موږ کولی شو د ندایې علامه وکاروو، یو چاته امر کوو. د بیلګې په توګه په لنډو کې زه وایم ودرېږه، 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 یا وایم پاڅېږه، پاڅېږه. دغه امر دی چې یو چاته موږ په یو ډول باندې امر کوو، د دغو امریه
جملو په پای کې هم د ندایي علامه ایښودل کیږي. یا زه یو چاته وایم چې زما په شخصي چارو کې مداخله مه کوه، دا هم یو امر دی. زما په شخصي چارو کې مداخله مه کوه، په پای کې زه د ندایي علامه ږدم پکې. دریم دا چې د هیلې او خواهش په مخکې مونږ یادونه وکړه، د هیلې، ارمان او خواهش په جملو کې استعمالیږي ډیری وخت. د بېلګې په توګه زه وایم چې ای کاش چې زه پرون دلته راغلی وای. دلته زه د ایکسکلمیشن مارک یا ندایي علامه ږدم. ای کاش یعنی دلته یو هیله، یو ارمان غښتی دی د جمله کې. د داسې جملو په پای کې هم راتلی شي. او بله دا مسله ده چې د خطاب دپاره یو چاته خطاب کوي. د بېلګې په توګه موږ وایو درنو حاضرینو، ښاغلو مشرانو، درنو دوستانو، د افغانستان د دولت درنو مشرانو. د داسې جملو په پای کې هم راځي. مطلب زه وایم درنو حاضرینو، مشرانو. دلته یو خطاب په جملو کې نغښتی دی او په پای کې د ندایي علامه موږ په کامله توګه راوړلی سو. دریم بله برخه، بل د استعمال موارد د ندایي موږ ویلی شو چې د تحسین پر وخت باندې یو څوک تحسینوو یا د یو چا ستاینه کوو، د یو چا صفت کوو، په داسې مواردو کې هم دغه د ایکسکلمیشن مارک یا د ندایي علامه راتللی شي. آفرین، د بېلګې په توګه زه وایم آفرین ستا په همت. په داسې جمله کې د ندایي علامه، دا د تحسین جملې دي. آفرین ستا په همت. شاباس ډېر غوره کار دی کړی. یعنی دلته زه د ندایي علامه ږدم. شاباس ډېر غوره کار دی کړی. دا هم یو تحسین، یو قسم صفت دی، د یو چا ستاینه دی چې موږ تاسې په جمله کې کوو او په داسې جملو کې هم استعمالیدی شي. د طنز او تمسخر دپاره هم ځینې کلمات یا ځینې جملې لنډې سمپل ساده جملې دي چې موږ استعمالوو. د بېلګې په توګه زه وایم یو چاته وایه داسې یو شکل باندې تمسخر په ډول باندې د طنز په ډول باندې یو څوک په غیر مستقیم ډول باندې پوهوي. زه وایم نابغه دا دې څه وکړل. دا یو قسم طنز یا تمسخر دی چې یو چا سره یې کوو یا ټوکې دي چې یو چا سره یې کوو. موږ په داسې جملو په پای کې هم ندایه کارولی شو. نابغه دا دې څه وکړل. یا بل وایو دې عقلمند ته ګوره. عقلمند ته ګوره. په دغه مواردو کې استعمالیدی شي ډیری وخت. درنو لیدونکو، بله مسله چې هغه ډیره ضروره او اړینه ده او باید بحث او خبرې به وسي، هغه خپله د ندایه سوالیه ده. ندایه سوالیه یا د بېلګې په توګه زه وایم داسې هغه سمبول په داسې یو ډول دی. د ځینو جملو په پای کې به تاسو لیدلي چې ندایه او سوالیه دواړه ایښودل کیږي. البته ډیری وخت داسې پیښیږي چې موږ تاسې باید په دې فکر کې نه شو چې دا څنګه هم سوال شوی دی هم غږ شوی دی، ندا بڼه پکې دی. داسې جملې شته ډیری وخت موږ تاسې ته تر سترګو کیږي چې البته موږ تاسې ته ضرور ده چې په هغه وخت کې لازمه پوهه ولرو تر څو وکولی سو تفکیک وکړی سو. د بېلګې په توګه ډیری لیکوالان او
هغه کسان چې متن لیکي دغه علامه د دې لپاره کاروي چې له یو خوا د خلکو توجه را جلب کی، یعنی د ندهې علامه پکې استعمال کی په جمله کې، او له بلې خوا بیا خپل دغه د سوال د جملې په مابین کې یو قسم سوال موجود وي، پوښتنه هم پکې مطرح شي او د خلکو توجه جلب توجه هم سي، پاملرنې وړ هم وګرځي. د بیلګې په توګه ویل کېږي تنه خبر چې د افغان او انګلیس جګړه چې د افغان او انګلیس په جګړه کې له 15,000 انګریزي پوځ نه یوازې ډاکټر برایډن مړ ژوندی خلاص شو. تنه خبر چې د افغان انګلیس په جګړه کې له 15,000 پوځ څخه یوازې بالاخره ډاکټر برایډن مړ ژوندی خلاص شو. په آخر کې هم ندایه او سوالیه دواړه راځي. درنو لیدونکو په دغه جمله کې چې ما ولیکله په تخته باندې تاسو ته تنه خبر چې د افغان او انګلیس په جګړه کې له 15,000 پوځ څخه یوازې ډاکټر برایډن مړ ژوندی خلاص شو، په دغه جمله کې هم یو قسم حیرانتیا ده، هم پوښتنه په خپله جمله کې پوښتنه مطرح شوې ده او په پای کې موږ دغه دوه علامې یا دوه سمبوله لیکنښې کارول کیږي په داسې جملو کې. درېیمه مسله زموږ د غبرګو قوسونو مسله دی چې نن موږ بحث او خبرې پرې کوو. غبرګ قوسونه دې ته په فارسي ژبه کې ناخونک هم وایي چې ډېری وخت په متن کې استعمالیږي او د استعمال موارد زیات دي. ډېر کله دغه قوسونه یا له دغو علامو یا لیکنښې څخه هغه وخت استفاده یا ګټه پورته کیږي چې د یو چا مستقیم نقل قول وکړي یا د یو چا مستقیم خبره را نقل کې له بل ځای څخه او په خپل متن کې ځای پر ځای کې، نو په دې وخت کې ته کولی شي چې دغه کس خبره چې تا نه نقل کړې دی دا په دوو قوسونو کې ونیسي او استفاده ترېنه وکړي. لکه څنګه چې یو چا ویلی دي موږ هم په جنګ پوهیږو او هم مو سوله زده دی. دا د یو چا خبره دی، زه په خپل متن کې را نقلومه، موږ هم په جنګ پوهیږو هم مو سوله زده دی، یعنی هم جنګ کوی سو هم مسوله زده ده. دا د یو چا خبره ده، دا زه په خپل متن کې را انتقالوم. بالاخره دغه خبره په دوه قوسونو کې نیسم. یا د بیلګې په توګه زه په حمزه بابا باندې بحث او خبرې کوم، په دې کې یو شعر زه راخلم د حمزه بابا، یا په یو موضوع باندې کار کوم، ضرورت پیدا کیږي چې د حمزه بابا یا د بل کوم شاعر یو شعر یو نظم راواخلم، نو دلته دغه نقل قول ته راخلې مستقیم، نو دغه ضرور ده چې ته په دوه قوسو کې ونیسي. حمزه بابا وایي که نه وایي ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدو شاید چې په الفت کې به افغان پاتې کېدم. دا یو بیت ته رواج اخیستلو په متن کې د ځای په ځای کو، بالاخره ضرور دی چې ته دغه متن دغه بیت یا دغه نقل کول په دوه قوسونو کې ونیسي. کله کله ډیری وخت داسې پیښیږي چې ځینې کسان ځینې علمي تخصصي اصطلاحات کارول کیږي په متن کې، او دغه اصطلاحات هم ډیر کله په قوسونو کې یا په دوه قوسونو په مابین کې نیول کیږي. د بیلګې په توګه ایډیالوژیست یا مډرنیست یا همدارنګه بیبلوګرافي، مورفولوژي، مورفیم، الومورف چې دغه ژبپوهنیز اصطلاحات دي، فونولوژي یا بیبلوګرافي مې چې مخکې ویلې، یا طبي اصطلاحات دي که نه، چې د هر علم یا د هر علم خپل مشخص اصطلاحات دي چې دا په متن کې استعمالیږي. دا ډیر کله په قوس کې نیول کیږي او
بله دا موضوع چې د تاکید دپاره هم په یو څه باندې موږ تاکید کوو، فوکس کوو، د دې دپاره هم غبرګ قوسونه استعمالیږي. د بېلګې په توګه زه وایم وایي خپل حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. د بېلګې په توګه زه وایم داسې دوه قوسونه حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. حق یعنی دلته ډېر تاکید زما په دې جمله کې په چی دی؟ په حق دی که نه؟ حق اخیستل کېږي اما ورکول کېږي نه. تاکید مې په دغې نقطه دی. دغه نقطه په دوه قوسونو کې نیسم. په دې حالت کې هم د استعمال موارد لري. او ډېری وخت د مقالو سوشل میډیا په برخو کې عنوانونه دا هم هغه بولډ پوینټونه د سوشل میډیا چې په یو رسنۍ کې یا په یو اخبار کې نشریږي او مهم جزئیات خلکو ته وړاندې کیږي یا د متن هغه ټوله محتوا په هغه عنوان کې نغښتې وي، دا هم کیدای شي چې په دوه قوسونو کې ونیول شي. د بېلګې په توګه د قانوني چارو وزارت په ټویټر پاڼه کې مې د پولیسو د لیکو د تصفیې تر سرلیک لاندې عنوان ولوست. په دغه جمله کې د پولیسو د لیکو تصفیې تر سرلیک لاندې، په دې جمله کې هغه مهمه موضوع د پولیسو د لیکو تصفیه دا په دې جمله کې مهمه ده، اړینه ده، خلکو ته توجه وړ دی. نو دغه جمله په قوس کې نیول کېږي ډېری وخت. قدرمنو لیدونکو، بله برخه چې هغه مهمه او اړینه ده الیپسس مارک ورته وایي یا درې ټکي. الیپسس مارک د بېلګې په توګه زه لیکمه الیپسس مارک یا درې ټکي. داسې به تاسو ډېری وخت لیدلي چې درې ټکي یا د متن په مابینځ کې راځي یا د متن په سر کې راځي. دا مهمه مسله ده او د استعمال موارد باندې هم اړینه ده چې موږ تاسې پوه سو. ډېری وخت داسې وي چې د یوې جملې یا د یوې لیکنې نورې خبرې اړینې نه وي یا نور معلومات هم شته وي د هغه موضوع په هکله باندې، اما ضرورت نشته چې موږ په متن کې یادونه وکړو، ویې لیکو. د دې پر ځای موږ تاسې درې ټکي ږدو د جملې په پای کې، لکه چې ویل کېږي ځینې خبرې باید واورېدل شي. زه دلته لیکمه ځینې خبرې باید واورېدل شي. دلته نقطه درې ټکي، یعنی دا معنی ځینې خبرې څه خبرې دي؟ خپله به دغه جملې څخه ښکاري چې ځینې دلته نور مسایل هم شته دي، خو ضرورت ورته نشته زه یادونه وکړم یا یې ولیکمه یا دغه جملې له محتوا څخه څوک پوهېږي چې مطلب په دغې ځینې خبرې باید واورېدل شي. کمې خبرې خو حتما شته، موضوع شته، اما لیکلو ته یې ضرورت او اړتیا نشته دی. بالاخره یادونه یې زه نه کوم، د دغو پر ځای باندې زه درې ټکي ږدم. دا یو د استعمال موارد شو. بله دا چې د متن په لیکنه کې هغه کلمې د متن په لیکنه کې د هغو کلمو پر ځای باندې هم درې ټکي ایښودل کېږي چې د لیکلو نه یا قلم ورته اجازه نه ورکوي، په متن کې باید ذکر شي چې هغه زموږ تاسې هغه ځینې مسایل یا عنعنوي مسایل یا په حساب عرف و عادت و دیني مسایل اجازه نه ورکوي چې هغه د ولیکل شي په متن کې. د هغو نقطو د هغو د کلمو پر ځای باندې موږ درې ټکي ږدو. لکه او ډېری وخت داسې وي چې ضرور نه وي ورته. د بېلګې په توګه زه وایم مخکې له دې نه تاسو به لیدلي وي ډېری وخت په متنو کې مخکې له دې نه چې یو متن پیل شي دلته څو نقطې ایښودل شوي وي. له دې نه راوروسته بیا متن پیلېږي. دا دلته دا معنی ورکوي چې له دې نه مخکې هم یو څه شته دي، یو څه موضوع شته ده چې بحث پرې وشي باید شي. د بېلګې په توګه اسلامي اخلاق هیڅ کله دا نه ایجابوي چې څوک په خپل خیر کې د نورو شر ولټوي. درې ټکي زه دلته ږدمه، بیا لیکم اسلامي اخلاق هیڅ وخت دا نه ایجابوي چې د یو څوک دی په خپل خیر کې د بل چا شر ولټوي.
دا معنا چې له دې نه مخکې هم موضوع شته دی، له دې نه وروسته هم موضوع شته او بحث پرې کېدلی شي. دا هغه و چې الیپسس مارک ورته وایي یا درې ټکي چې د متن په مابینځ کې د متن په سر او د متن په پای کې ایښودل کېږي. بل درنو لیدونکو د پای لیکنښه چې موږ تاسې بحث پې کوو او د بحث د پای موضوع مو دی هغه کش خط دی. داسې یو خط به تاسو لیدلی وي په داسې شکل باندې. دا ډېری وخت استعمالیږي په لیکنو کې او یا د نښه دې لپاره لیکل کېږي چې د متن مطلوبه برخه تر نور متن برجسته ښکاره کړي. یا په کمپیوټر کې هم موږ داسې یو اپشن لرو چې داسې یو خط پرې راکش کړو. هغه برخه چې موږ تاسې خط پې کش کړی هغه برجسته ښکاري، یعنې هغه مهمه برخه ده، یو چا د توجه وړ ډېری وخت ګرځي. لکه په افغانستان کې زه وایم په افغانستان کې د کمونیستانو جنایاتو افغانانو ته د هغوی تیریستونکي شعار کور کالي ډوډۍ اصلي ماهیت په ډاګه کړ. په افغانستان کې د کمونیستانو جنایاتو افغانانو ته د هغوی تیریستونکی شعار، د کمونیستانو داسې یو شعار و چې کور کالي ډوډۍ، د دغې ماهیت دغه د کور کالي ډوډۍ کور کالي ډوډۍ په دې باندې داسې یو خط کش کاږم یا لاندې یو خط کش کاږم چې دې ته دش خط وایي یا کش خط ورته ویل کېږي. نو قدرمنو لیدونکو موږ په ټوله کې د پښتو ژبه او په ټوله کې د ټولو ژبو په باب باندې چې اکثریت دغه لیکنښې په ټولو ژبو کې شاملې دي، هغه که انګریزي ژبه دی، هغه که عربي ژبه دی، که پښتو دی، که دري ژبه دی، بدون له دغو لیکنښو څخه د یو متن لوستنه امکان نه لري او په لوستنه کې له ستونزو سره مواجه کېږي. زه به تاسو ته دلته یو لنډ نثر ووایم. نو په تخته یې لیکل ګران دي، البته دغه نثر کې تقریبا دغه ټولې لیکنښې راغلي دي چې ډېرې وړه ټوټه دی دلته لیکل شوي دي او له دغې نثر څخه د پښتو ژبې یا په ژبو کې د لیکنښو ارزښت ښکاري. دلته وایي څومره بېوزله یم. دلته ګورئ څومره بېوزله یم. دلته نه وروسته ندایه استعمال شوی دی. بېوزله یم. دلته دوه سوالیې استعمال شوي دي. زما سترګې چا تړلي، زما وزرونه چا مات کړي، پر خوله مې کوم ظالم لاس نیولی او راباندې لوبې کوي. زما د بدن وینې وچې شوي دي او رنګ مې ژیړ دی. په دغه حال کې هم د نورو د کاروان جړنګی نری نری اورم. د دغه جرس نغمې راته الهام نه اختار راکوي چې هله پاڅېږه روانېږه او د خپلو قواو نه کار واخله. ته په خپله د ځان غم وخوره او مړ هم نه یم ځکه چې یوازې ساه مې نه ده ختلې. نو په څه حالت کې یم؟ نو ای د مرګ او ژوند اختیارداره، یا سم ژوند یا سم مرګ. درنو لیدونکو له توجه نه مو نړۍ مننه. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.